الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشينا فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما أمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثله إلى آخر آية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد زماد إسلام خغو مسلمانان ورنو ماستاسو بحضور کی پریاب کی هر څوک چې دا ویډیو ګوري هغه ما د قرآن عظیم الشان د سوره نساء
د 11 نمبر آیات مبارک تلاوت کړی دی چې دا آیات مبارک او د دې نه وروسته 12 نمبر آیات مبارک د سورۃ النساء چې دی 11 نمبر او 12 نمبر دا د میراث په باره کې الله تبارک وتعالی نازل کړی دی چې د دې شان نزول په خپل حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې هغه وایي حضرت جابر رضی الله تعالی فرمایي چې زه ناروغه وم بیا د بنو سلمه په محله کې مې کور و هلته اوسېدلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا زما پوښتنې لرال زما عیادت لرال وعدني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة ماشيين پیدل رال رسول الله دا پیدل ماشيين پیدل بیا زه په داسې حال کې وم چې بېهوش وم لا اعقل عقل مې نه و یعنی بېهوش وم د بېهوش سړي عقل دی هېڅ خبر نه فدعا بماء بیا په دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې فتوضأ منه بیا په هغه اوبو باندې اودس وکړو ثم رش علی بیا یې د هغه اوبو څاڅکي په ما راوشیندل فافقت نو زه بیا په خوش کې رالم نو فقلت بیا مې د دواړو جهانو سردار ته عرض وکړ ما تأمرني ان اصنع فی مالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه په خپل مال کې څه رقم وکړم څه تقسیم وکړم څه رقم یې تقسیم کړم نو دا عرض مې د دواړو جهان سره چې په هغه وخت کې دا آیات مبارک نازل شو چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پورا 11 نمبر آیات د سورې نساء او چې دا بیا د دې نه علاوه چې دی نو دا په خپل هم دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنہ دا حضرت جابر په نامه ابن اسیر په خپل تصنیف اصول الغابه کې غالباً یا تخمینا دریش په څلور کسان د جابر په نامه لیکلي دي نو ځکه د حضرت جابر د دې حدیثونه ډېر مشهور دي او دا په ټولو جابر په نومونو کې لومړی صحابي دی او نو دته جابر بن عبدالله انصاري وایي لکه دا حضرت ایوب په نامه ډېر صحابه کرام دي مگر حضرت ابو ایوب نوم چې راشي نو هغه ته ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی دغسې د انس په نامه هم ډېر صحابه کرام دي مگر د حضرت انس نوم چې راځي نو هغې سره انس بن مالک دي نو داسې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بن عبدالله انصاري رضی الله تعالی عنہ وی نو چې هغه په خپله بیا د
دغه نه روایت کړی دی. چې همدا حدیث امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په صاحب بخاری کتاب التفسیر باب یوصیکم الله فی اولادکم حدیث نمبر 4500 کې روایت کړی دی. او د دې نه علاوه چې دی دا امام مسلم هم روایت کړی دی. مگر د دې آیات مبارک د دې سورہ نساء آخری آیات چې دی اکثر مفسرین دا وایي چې د سورۃ النساء آخری آیات چې دی هغه د حضرت جابر بن عبد الله انصاری رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی. او دا دغه چې دی دا دوا آیاتونه 11 نمبر او 12 نمبر آیات چې دی د 11 نمبر یعنې د میراث چې کوم آیاتونه دي نو دا د یو روایت کې د حضرت اوس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د میراث په باره کې چې د هغه 3 لوڼه وي او د جهالت په زمانه کې خدا دستور چې څوک به مړ شو دا یو قانون هغه جوړ کړی و ځان دپاره. نو چا به چې جنګ کولی شو هغه له بیا د میراث برخه ورکوله، ښځو له بیا د میراث برخه نه ورکوله. هر قسم ښځې به وي چې که ورور بیا مړ شو او یو دا ښځې بیا جنکۍ بیا وارثانې وي خویندې هغې له به میراث برخه نه ورکوله. چا به چې جنګ کولی شو او د هغې دغه بیا د اسلام په ابتدا کې دا شو چې کله به چې میراث تقسیمېده نو که لاروی به چې ته راغی هغه له به هم پکې برخه ورکوله. او والدین دپاره به چا وصیت کوو بل چا دپاره به هم وصیت کولی شو چې بیا دا ټول ختم شو په دې آیات سره. د هر چا برخې معلومې شوې لکه چې د دې نه مخکې الله تبارک وتعالی فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یعنی د نارینه‌و دپاره برخې معلومې شوې الله تبارک وتعالی د هر چا د میراث برخې معلومې کړي او د ښځو دپاره هم د هر چا ولو که د مړي ښځه وي که د مړي خویندې وي که د مړي نوڼې وي که د مړي مسیان وي یعنې که نوڼې نه وي او زامن یې هم نه وي او د نوڼو مسیان وي نو هغه هم میراث وړی شي ځکه چې هغه بیا ذوی الارحام کې دی هغې به دغه به نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورۃ النساء آخري آیات نازل شوي دي. او دا چې دي نو په خپله حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوي دی چې دا حدیث حضرت امام احمد رحمت الله تعالی علیه روایت کړی دی په دې سند سره چې محمد بن عاقل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما
فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. مسند امام احمد جلد دریم صفحه 352 حدیث نمبر 4841. مسند امام احمد جلد دریم صفحه 352 حدیث نمبر 4841. او دا حدیث سنن ابو داود هم روایت کړی دی. او ابن ماجه هم روایت کړی دی چې حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حضرت سعد بن ربی رضی الله تعالی عنہ بیبی محترمہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ډېر مالدار صحابي کله چې د دواړو جهانو سردار یو مهاجر او یو انصاري ورونه جوړ کړل اخوت، نو حضرت عبدالرحمن بن عوف د دور دا مالدار صحابي. نو حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بیبی محترمہ خزہ محترمہ د رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم په حضور کې حاضر شو، فقالت او عرض وتوک یا رسول الله، یا د الله تعالی رسوله اتانی ابنتا سعد بن ربی، دا دواړه جنکۍ چې دي دا د سعد بن ربی نونه دي، دا دواړه د سعد بن ربی رضی الله تعالی عنہ نونه دي. قتل ابوهما معك في يوم احد شهید، د دوی پلار چې و د تا سره د احد په جنگ کې شهید شو، تا سره و ستا په متابعت کې و او په احد کې شهید شو. وان عمها اخذ مالهما، او د دوی تره چې دی ټول مال هغه واغست. فلم يدع لهما مالا، د دوی دپاره هېڅ شی پرې نه خست، هېڅ مال یې پرې نه خست. او تا ته بهتر معلومات دی چې نکاح د دوی د جنکو نکاح بغیر د مال نه کېږي، هغه دا خو شریعت و که نه، یو خو زمونږ کار دی، اکثره بعضې پښتانه ټول نه، دا دي چې هماغه طریقه کار دی چې نونه خویندې بیخي خبرې نه، چې ستاسو هم پکې څه شته، که چېرته زوی و نو سراسر مال د هغه دی، خویندو ته هېڅ هم نه ورکوي، پوښتنه هم ترې نه کوي. ورته وایي که تا د ما نه د پلار میراث واخېسته تا سره مړی ژوندی نه کوم. هو د میراث نوم به په خولې نه اخلي. او د حضرت سعد بن ربی رضی الله تعالی عنہ محترمه بیبي وایي چې لا ینکحان الا ولهما مال، د چا چې مال وي د هغې نکاحګانې کېږي. فقال، نو د دواړو جهانو سردار ته وفرمل یقضي الله فی ذلک، لږ صبر وکړه، الله تبارک وتعالی به په دې کې فیصله وکړي، په دې باره کې به الله تبارک وتعالی فیصله وکړي. قال، نو بیا حضرت جابر فرمایي چې فنزلت آیت الميراث، چې بیا دا د میراث آیات نازل شو. نو فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عمهما، بیا
د دواړو جهانو سردار یو استازی د دې دواړو جنکو د تر پسې ولېږه او هغه چې راغی فقال او دوی فرمایل اعطي ابنتي سعد ثلثین چې د سعد نونو ته 2 ثلثه ورکړه په ټول مال کې 2 ثلثه یعنی لکه 2 برخې مال چې په 8 برخو تقسیم شي نو 2 به پکې د ده شي او 8مه برخه به پکې د حضرت سعد د ښځې شي و امهما ثمن 8مه برخه د دوی مور له ورکړه 2 ثلثه دوی له ورکړه دا 2 جنکۍ چې دوی له ورکړه او 8مه برخه د دوی مور له ورکړه وما بقیه او هر څه چې د دې نه وروسته پاتې شو مال میراث وهو لك هغه ستا دی چې په دې طریقې سره نو لاول به زه تاسو ته د حدیث ترجمه خو مې وکړه خو د آیات مبارکه ترجمه پاتې شوه ځکه چې دلته شان نزول د دې آیات مبارک شان نزول یعنی د نازلېدو سبب د میراث داو چې د حضرت سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه ښځې شکایت کړی و عرض یې کړی و دواړو جهانو سردار نو په هغې کې الله تبارک وتعالی په خپل خاص رحم و کرم او مهربانۍ سره د ټولې دنیا د مسلمانانو دپاره یو قانون وضع کړ چې که یوازې جنکۍ وي 2 ثلثه به ورکړي چې په آیات مبارک کې به بیان راشي چې نو الله تبارک و تعالی فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وصیت انسانان کوي الله تبارک و تعالی حکم کوي نو دلته د یوصیکم الله معنا دا ده چې یوصی چې الله تبارک و تعالی تاسو ته تاسو د اولادونو د میراث د حقوق په باره کې حکم کوي ستاسو ځکه چې میراث اولاد وړي ښځې وړي لوڼې وړي زامنې وړي اقربای وړي او بعضې وخت کې پورته لارې میراث وړي نیکي وړي او مندسې ورپورته وړي چې که نږدې نه وي بیا یې لرې وړي نو ستاسو د اولاد په باره کې د میراث د حقونو په باره کې الله تبارک و تعالی تاسو ته حکم کوي چې للذکر مثل حظ الانثیین چې د یو د 2 ښځو د میراث د برخو په مقابل کې د یو نارینه برخه پوره ده یعنی لکه مال چې 3 برخې شي نو 2 برخې او یوې خوري او نو 2 برخې به د ورور شي او یوه برخه به د خوري چې دا نمایي شوله حج الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترک بیا که چېرته دا د مړي نونه 2 او یا د 2 نه زیات دي نو د هغې ټولو دپاره 2 نونه وي که 10 نونه وي که 15 دي که 6 دي که 3 که 5 که څه هر څوک دي زیات دي او که 2 نو دې
ټولو ته بیلې بیلې تنه ټولو ته د ټول مال 200 دین ډالر په دې صورت کې به مال په 8 برخو تقسیم شي 2 برخې بدې شي وإن كانت واحدة او کچېته د مړي دا لور فقط یو لوري زیم نه او مسیم نه د بیا د طرف او د مړي پلارم نه یوازې یو لوري او یا پلاری خو لوري یوایي د مړي یو لور دا مال شته نو څه فلها النصف بیا د ټول مال نیمایي حصہ د دې یوې لور ته باقي مال یې د نورو وارثانو دي چې هغه د میراث په کتابونو کې اما د قدوري په شرحه کې په تفصیل سره مکمل د حساب لرویا لیکلي دي د هر چا برخې پکې معلومې دي په هغې کې خو د ناروغۍ او د دغه د وجې الله دې نه ناراضه کېږي ون مې نه کړی شو کېدی شي د په ژوند کې چاپ هم نه شي خو دا زما ویډیو چا څوک اوري او ملایي نو هغه ته دا زما دغه دی واجب اورېده چې زما د وفات نه وروسته که چا دا چاپ کړه نو هر څه د هغه دي او په 4 جلدو کې ما د قدوري شرحه لیکلې ده او د دې نه علاوه مې نور کتابونه لیکلي زخیم کتابونه دي نو دا د هغې دپاره نیمایي برخه ده که چېرته د مړي یوازې یوه لوري زوی یې نه نو بیا د ټول مال نیمایي برخه د دې ده ولأبویه او د مړي د مور او پلار دپاره پکې څونه برخه ده پلار یم ژوندی دی مور یم ژوندی ده یو سړی مړ شو خو مال لري دا بعضې خلکو کې مشهوره ده چې پلانکی مړ شو او پلار ته میراث شو هر زوی پلار ته نه میراثېږي مکمل طور پر هر زوی پلار ته نه میراثېږي پلار ته هغه زوی میراثېږي چې اولاد یې نه وي چې اولاد یې هغه زوی د پلار یې په میراث کې برخه شته دی د زوی په میراث کې چې په دغه آیات کې ده او د مور یې پکې شته خو زیاته حصه پکې د چا ده زیاته حصه پکې د مړي د زوی ده د نیکې پکې نشته د نیکه پکې لږه برخه چې اوس به ته بیان شي نو په دې کې الله رب العزت فرمایي ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد نو بیا د مور او پلار دپاره په دې صورت کې چې که چېرته د مړي اولاد یي نو بیا شپږمه برخه ده شپږمه برخه به د مال شپږمه برخه د مور ده شپږمه برخه د پلار ده او باقی د اولاد ده ان کان له ولد که چېرته اولاد نه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه او که چېرته اولاد نو د دې مړي اولاد نو او مور او پلار یې وارثان نو میراث یې چا وړه مور او پلار یې وړه د مړي اولاد نشته نو خود به خود مور پلار ته میراث شو نو په دغه صورت کې بیا ټول مال د پلار دی او درېیمه حصه پکې د مور ده لکه د پلار حصه چې ده هغه هم لکه د جنکو او د هلکانو برخه چې ډبله ده داسې د مور نو د پلار یې
دوه حصې د مور یوه حصه ثلث. نو د ټول مال به په 300 تقسیم، دوه به یې پلار واخلي او درېیمه حصه به یې مور واخلي، عایل یې نشته. بس دا تقسیم دی. فإن كان له إخوة، بیا که چېرته د دې مړي ورونه وي، نو په دغه صورت کې فلأمه السدس، د مور دپاره د مړي ورونه شته دی او پلار یې ژوندی دی، نو د مور یې څومه برخه ده؟ شپږمه برخه ده. د زوی په میراث کې د مور شپږمه برخه ده، باقي ټول مال یې د پلار دی، مړي د پلار دی. دا حکمونه چې دي او د میراث تقسیم چې دی، دا د څه شي ده؟ دا د وصیت من بعد وصیت یوصی بها او دین، دا د وصیت او دین نه وروسته دی. نو دلته 5 خبرې دي چې هغه د دې پورې تعلق لري. مخکې به د مړي د مال نه هغه 5 حکمونه ادا شي، بیا که هغې نه وروسته څه مال پاتې شو نو هغه به وارثان تقسیم کړي چې دا برخې الله پاک معلومې کړي دي، چې هغه څه شی دي. چې اول د مړي تکفین تجهیز دی، ورپسې دغه دی، دا د مړي د چا سره کوم چې شی ګرو دی، پټی دی، مال دی، دا شي ګروي شي، نو د مړي د مال نه به هغه ګروي چې دا هغه به خلاصه کړي، دغه ته دا ګرویدار ته به خپل دغه ورکړي، دا روپۍ ورکړي او شی چې ګرو هغه به ترې خلاص کړي. درېیم دا دی چې دغه به کوم جنایت یې کړي، دیت پې پوري نور څه یي، نو هغه به هم پې خلاف کړي مخکې. بیا که هغې نه چې شی پاتې شو، بیا به یې په وارثان په خپل باندې تقسیم کړي. د هر چا چې برخې الله تبارک وتعالی معلومې کړي، هغه د هغې نه وروسته به بیا دین دی. قرآن خو وایي من بعد وصیة یوصی بها او دین، یوصا بها او دین، توصون بها او دین. مگر د دواړو جهان سردار فرمایلی دي چې دین په وصیت مقدم دی. قرض نو د مړي مال خو پاتې دی، خو مړي باندې قرض هم دی، نو قرض به ترې ادا کړي. بیا چې قرض ترې ادا شو او مال پاتې شو، بیا به مړي وصیت کړي، نو جایز وصیت یې 3مه برخه ده، چې د 3مې برخې مال نه اضافه وصیت کې د هغه حق نشته. 3مه برخه چې ده هغه جایز وصیت دی، نو بیا به د هغه وصیت پوره کړي. من بعد وصیة یوصی بها او دین، او بیا به د هغه وصیت نه که شی پاتې شو هغه ادا شو، لکه ما پسې خیرات وکړئ او یا د ما د وفات نه وروسته دا مال مې د فلاني دی، یعنې وارث دپاره وصیت نشته، ځکه چې حدیث مبارک دی چې الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة للوارث. وارث دپاره دا بلکل غلطه خبره ده. ځینې اکثره کسان مونږ نو هغه چا خبرې ته هم غوږ نه ږدي، وایي پلار مې وصیت کړی و چې دا مال به ستا وي. دا بلکل غلطه ده. کوم زوی چې عاق وي، په ژوندون کې
پلار هغه زوی عاق کړی د حق نه محرومه کړی د پلار د مرګ نه وروسته هغه هم د پلار په میراث کې حقدار دی پوره په پوره دا پکې نشته دا نافرمانه هغه د پلار په مال کې حقدار دی د خپلې علاقې د علماو نه تپوس وکړئ په خپله فیصلې مه کوئ نو په همدې رقم باندې د دې پنځو دغه نه علاوه چې څه پاتې شو بیا به هغه تقسیم کړي بله خبره تاسو ته دا وکړم چې ځینې خلک دا م وایي چې دغه دا پسمرګي شوی دی د ده پکې برخه نشته حمل چې د کومې ښځې حملي او خاوند یې مړ شي او حمل ښکاره ظاهره وي دا د دې سړي نه دی نو هغه میراث تقسیمولو ته به صبر کوي هغه به فورا نه تقسیموي کله چې دا ماشوم پیدا شي دا حمل نو که نر د نر برخه به ورکړي بیا به په هغه وخت کې میراث تقسیم شي او که ښځه یعنې هلک و د هلک برخه به یوسي او که جنۍ وه د جنۍ برخه به یوسي او دا چې دي نو دا د دې نه وروسته به دغه مال تقسیمیږي د میراث بیا میراث مال به څوک وړي نو وارثان په درې قسمه دي وارثان چې دي څه رقم دي په درې قسمه وارثان دي چې یو ذوی الفروض دي چې قرآن یعنی الله تبارک و تعالی یې برخې په دې آیات مبارک کې معلومې کړي دي دې ته ذوی الفروض وایي د دې برخې معلومې دي دویم وارثان چې دي د مړي هغه عصبه دي د عصبو برخې معلومې نه دي په میراث وړي کله ډېر کله دا ذوی الفروض معصبه جوړېدی شي دا ایسته عصبه شي بیا هغه ډېر مال یسي لکه پلار دی دلته شپږمه حصه ده د زوی په مال کې او که زوی نه نو بیا عصبه کېږي ټول مال وي دې ته عصبیت وایي او دریم وارث ذوی الارحام دی ذوی الارحام خو بیخي پکې کار نه لري د هغوی حق هېڅ معلوم نه دی خو شاذ و نادر کېدی شي چې د هغوی برخې معلومې شي ځکه چې که چېرته ذوی الفروض هم نه وي او عصبه هم نه وي نو بیا هغه خلق ژوندي هغه وړی شي لکه د لوڼو اولاد لور نشته دی نقشې د زوی هم نشته دی خو د لوڼو اولاد شته د لوڼو لوڼې شته هغه وړی شي یا د زوی لوڼې هغه یې پرې شي نو دا ذوی الارحام دي دلته دا دوه ډلې نه وي دا دوی چې ذوی الفروض او عصبه نه وو نو لاول عصبه وو حصې معلومې نه دي او ذوی الفروض خو تاسو ته بیان کړي چې دا د هر چا حصه معلومه ده نو د دوه جنکو یا د دوو نه ډېرو چې یوازې جنکۍ په ټول مال کې دوه برخې دي دوه ثلثه دي او د یوې جنۍ نیمایي برخه ده نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا ټول به د وصیت او دیان نه وروسته بیا به میراث تقسیم شي او که چېرته په قرض او وصیت کې مال لاړ او ختم شو نو وارثان ته خدای زړه صبر هېڅ شی هم نشته دی نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا چې پلرونه ستاسو او اولاد ستاسو زامن ستاسو تاسو نه پوهېږئ
چې په دې دواړو کې کوم یو تاسو ته په نفع رسولو کې ډېر نږدې دی او دا برخې چې دي فریضة من الله دا الله تبارک و تعالی دا برخې او حصې مقرر کړي دي او الله تبارک و تعالی ان الله کان علیما حکیما الله تبارک و تعالی چې دی هغه عالم او د حکمت خاوند دی عالم او د حکمت خاوند نو بیا د دې نه وروسته دا برخې خو د دې پورې معلومې شوې اوس یو څو برخې نورې پاتې دي چې او تفاسیرو خو پکې ډېر دغه کړی دی خو دا کوم ځای کې چې دغه ته ضرورت پیدا شوی دی نو بیا تفاسیر چې دي مفسرینو دا خبره کړې ده چې هر مفسر چې دا د احکامو کې وګورئ دا دلته فیصله وکړئ که نه چې مسله لیکي بیا احکامو کې به څوک وګوري خو ته وضاحت وکړه خو نه دی کړی او ما د قدوري په شرحه کې په کتاب الفرائض کې د میراث د کتابونو حوالې هم ورکړي دي او د هغې د حسابه چې کوم دغه دي هغه هم ورکړي دي نو هغه یو 10 نمبر آیات او په 12 نمبر آیات کې الله رب العزت دا برخې معلوموي نورې څه برخې پاتې وي که نه هغه دا دي چې ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد بیا که چېرته ستاسو ښځې مړې شولي ستاسو ښځې مړې شولي او اولاد یې نه وو اولاد یې نه وو خو مال یې وو ما مخکې تاسو ته وویلې چې د حضرت سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه بیبي وویلې چې مال چې نه د دې نکاح نه کېږي څه مال به د هغې شو او څه به مهر شو د ښځو به څه مال برابر شو لکه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې الله تبارک و تعالی نارینه له 2 حصې ورکړلې ښځې له نیمه حصه ورکړه یعنې د پلار په مال کې لور له نیمه حصه ورکړه زوی له پوره حصه ورکړه 2 حصې د ښځې په مقابل کې او هغوی خو جهاد هم کوي د غنیمت مال هم اخلي او زموږ چې شی شو وادي اورېده نو په هغې په وخت کې دا آیات مبارک نازل شو چې د دې نه وروسته دی چې ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله نو دا چې دا برخې چې دي دا الله تبارک و تعالی خپل فضل سره دا 2 برخې نارینه له په دې ورکړي دي چې د کور د نفقې د جامې هر څه بندوبست د په غاړه دی د ښځو په ذمه خو هېڅ شی هم نشته ښځو په ذمه شي نو د دې وجې نه او د ښځو مهر هم دی که نه نر خو مهر نه لري ښځو له نارینه مهرونه ورکوي نو بیا ودیږي بیا یې نکاح کېږي نو په دغه وجه باندې الله رب العزت فرمایي چې ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد نو بیا که چېرته ستاسو ښځې مړې شولې نو د هغې په مالونو کې او اولاد د هغه ښځو اولاد نه وو بیا اولاد د ښځې مړه شوله اولاد یې نه وو نو د هغې په مال کې د مېړۍ څونه برخه ده نیمایي برخه نصف ما ترک ازواج فإن كان لهن ولد فلكم الربع او که چېرته د هغې اولاد وو د هغې ښځو نو بیا د هغې په مال کې
د میړه څلورمه برخه ده که اولاد یې نه د ټول مال نیمایي برخه د میړه ده که د ښځې اولاد وو او مړه شوله نو بیا د هغې په میراث کې په مال کې د میړه څلورمه برخه ده باقي د ښځې د نورو وارثانو مال د میړې پکې څلورمه برخه او په هغه صورت کې چې اولاد نه نو نیمایي برخه ده او په همدې توګه دا په کوم وخت کې من بعد وصیة یوصین بها او دین دا میراث په هغه وخت کې دا میړه اخیستی شي چې دې ښځې وصیت کړی هغه پوره شي او که قرض یې هغه پوره شي هغه قرض ورکړي ولهن الربع او په دې توګه الله فرمایي د تاسو دپاره یعنې د ښځو دپاره مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد بیا د ښځو دپاره ستاسو په مال کې څلورمه برخه ده که چېرته ستاسو اولاد نه وو که د سړي اولاد نه وو د دې ښځې نه هم نشته دی د بلې ښځې نه هم نشته که د بلې ښځې نه اولاد وو فقط چې د سړي اولاد دي نو بیا پکې د ښځې څلورمه برخه نه ده او که د سړي اولاد نه وو نو بیا یې د ښځو پکې د سړي په مال کې څلورمه برخه ده فإن كان لكم ولد او که چېرته بیا د ستاسو یعنې د نارینه و اولاد دي یعنې د میړه اولاد دي نو بیا د ښځو پکې څونه برخه ده او سړی مړ شو نو د ښځې پکې څومره برخه فلهن الثمن نو بیا پکې اتمه برخه ده دا ښځه یوه یي درې یي څلور یي څلور نه زیات یې شریعت کې نه ده نکاح جایز نه ده څلور من دغه یوه اتمه برخه ده د بېلې بېلې اتمه برخه نشته فلهن جمع ده فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها او دین دا هم د وصیت او دین نه وروسته به دا مال تقسیمیږي وإن كان رجلا یورث کلالة او که چېرته داسې یو سړی و چې د کلاله وارث و یا یې کلاله وارث و یورث ورث یورث ورثا فهو وارث په دې کې خو داسې دی لکه کلاله هغه چاته وایي چې نه زوی نه اولاد دي او نه پلار ژوندی نه مور ژوندی هېڅوک نه دی نو که څوک دا ویډیو زمونږ ګوري زمونږ د علاقې نو یو عبدالمحمد نوماني یو چې هغه کلاله و هغه سړي ته کلاله ویل کېږي او د نورو ځایونو خلک یې ګوري پښتانه خو د الله فضل و کرم دی بلوچستان او خیبر پښتونخوا او ډېر علاقو کې افغانستان کې هم دي ډېر نو الله دې ډېر لري نو دا د خپلې علاقې ته وایم نو چې که چېرته داسې سړی و چې د کلاله وارث و او یا ښځه وه او د هغه ښځې ورور و او یا یې خور وه نو په دغه صورت کې بیا د هغې ښځې په مال کې ښځه وه د هغې ورور و او یا یې خور وه فلکل واحد منهما السدس نو بیا په دغه صورت کې د دغه خور او ورور د هر یو دپاره د دې ښځې په میراث کې شپږمه حصه ده او که کلاله هم فإن كانوا اکثر من ذلك او که چېرته دا وارثان د دې نه ډېر او د یو نه ډېر نو فهو شرکاء فی الثلث بیا په دې په ثلث کې ټول غاړه دي من بعد وصیة یوصی بها او دین چې دا هم د وصیت او د قرض نه وروسته
که پور او پور به خلاص کړي دي وصیت به پوره کړي نو بیا به مال تقسیمیږي. غیر مضارن چې تکلیف دی به نه دا وصیت به تکلیف دی نه وي، یعنی د خپل حد نه اضافه چې درېیم برخې نه اضافه دا تکلیف دی نقصان دا د الله وصیت من الله، دا د الله تبارک وتعالی د طرفه حکم دی او دو والله علیم حلیم، او الله تبارک وتعالی عالم او صبر کوونکی دی، بردبار دی. نو دا چې دی دا د میراث معامله وه او د میراث احکام چې په دې کې الله تبارک وتعالی خپلو بندګانو ته خبر ورکړي. نو اوس مسلمانانو ته پکار دي چې د الله تبارک وتعالی حقوق ادا کړي او د چا په مال باندې په زبردستۍ خېټه وانچوي او هر حقدار ته خپل حق ورسوي، ځکه چې د وارث دپاره وصیت نشته، مخکې مې تاسو وویلي. نو دا مسله مختصر ډول مې تاسو ته بیان کړه، او که څه ناڅه پاتې نو هر علاقې کې علما شته دی، د هغوی نه تپوس وکړئ انشاءالله تعالی. ما خو صرف یادونه وکړه، نور به هغوی ونه تپوس وکړئ، هر ځای کې مفتیان صاحبان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریمه موږ دا سعی او کوشش په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله د اسلام عالمان ته استقامت ورکړي، خدایا ټول مسلمانان اتفاق نصیب د ټول مسلمانانو خدای. یا الله څونه مریضان چې په مسلمانانو په هسپتالونو کې دي او یا په کورونو کې دي، ټولو ته شفای کامله عاجله په نصیب. مولا کریمه څوک چې د نارینه اولاد نه محروم دي په خپل خاص فضل و کرم سره نارینه اولاد نه محروم ته نیک صالح نارینه اولادونه ورکړي. د چا چې اولادونه نارینه شته دی او نافرمانه دي، الله تبارک وتعالی دیو ته فرمانبردار او تابع وکړي. او مونږ ته دې په دې سپېڅلي دین یا الله مونږ ته په دې سپېڅلي دین استقامت راکړه، او کله چې دنیا نه واپس نو بیرته تږي نو په خولې ډک جاري کړه چې لا اله الا الله محمد رسول